دې حده پورې چې هغه ته بیا نشي ویلی چې د انسان فضولات د خوري، دې صورت کې د دې خوړله جایزه ده. دې ته وایي په فقه کې ورته وایي استبراء. چې دې استبراء ذریعې سره د دې غوښه چې کومه حرامه شوې وه هغه حرام شوله ختمیږي او د دې غوښې خوړله حلاله کېږي. پس که تاسو په خپل علاقې کې وګورئ چې یو ځناور یوه چرګه یا یوه غوا د انسان فضولاتو په خوړلې باندې عادت شوي دی او غذا د انسان فضولات دی. که غواړئ چې د دې غوښه تاسو لپاره حلاله شي نو پکار دی چې دغه ځناور د انسان غوښې خوړلې نه څه شي منع شي. صحیح. لکه موږ په علاقو کې مولانا صاحب هغه بیا کور کې هغه باندې باندیز وکړي وی تړي او بیا ځینې داسې څیزونه ورته ورکړي هغه خلکو ته پاتې هغه چې کوم زمینداران دي هغو ته پاتې بیا داسې څیزونه ورکړي چې دا د انسان فضولاتو نه مانع شي نو بیا داسې مشکل نه لري. صحیح. دې لپاره څه خاص وخت نشته دی، یعنې چې 5 ورځې 10 ورځې مثلا، خو بهتره دغه دی احتیاط مستحب دغه دی چې ځنو ورځو خیال وساتي. مثلا د چرګې لپاره چرګ او چرګې لپاره 3 ورځې هغه انسان فضولاتو خوړلې نه منع شي او مرغوي هغوی لپاره 15 ورځې د منع شي او د پسونه او وزې او دغه څیزونه دا د 10 ورځې منع شي او غوا د هغه د 20 ورځې منع شي او اوښان د 40 ورځې منع شي او مایان د 1 شپه 1 ورځې دینه منع شي. صحیح. ښه مولانا صاحب چې تاسو کوم ذکر وکړه د کوم مدت چې تاسو وخیال چې دا د پکار د ځناور د استبراء وکړلی شي دا مدت چې کوم دا کومې مختلفې ورځې دي دې ورځو کې د کوم ځناور دی ته غذا چې کومه ده هغه کومه ورکړلی شي، کومه غذا دې ته ورکړلی شي چې د دې استبراء وشي او د دې غوښه چې کومه ده هغه حلاله شي؟ دې مدت کې چې دا د انسان فضولاتو نه منع شي او بندیز ورباندې ولګي چې د انسان فضولاتو نه خوري، دې مدت کې هر یو شی دغه خوړی شي.